د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. ملګرو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه پیښې څخه خبر شئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ له هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ملګرو، تکبر، غرور انسان د اسمان نه په ځمکه باندې راغورځوي. د افغانستان داسې یو لوبغاړی چې ډیر لوی او غټ نوم یې درلوده او په ډیر لوړ مقام و، اوس یې مقام ډیر رالویدلی ده او ډیر لاندې راغورځېدلی ده. ولې؟ علتونه څه دي؟ ولې داسې وشول؟ راځئ چې د کرک انفو نړیوالې شورا راپور تاسو ته وړاندې کړم. د کرکټ نړیوالې شورا په نویو درجه بندیو کې راشد خان له خپلو مخکینیو مقامونو شاته تللی. راشد خان چې په روان نړیوال جام کې د توپ اچونې په برخه کې د پام وړ کارکردګۍ ونه ښودله، د یو ورځنیو لوبو په نوي درجه بندۍ کې د دویم مقام څخه 8م ځای ته غورځېدلی دی. بومرا پر خپل لومړی مقام، د راشد خان دویم مقام نیوزیلینډي ټرینټ بولټ نیولی، ورپسې راباډا، عمران طاهر، مجیب رحمان، میچل سټارک او راشد خان دی. همدارنګه راشد خان د یو ورځنیو لوبو د الراونډرانو په درجه بندۍ کې له دریم مقام څخه 4م ته غورځېدلی. شکیب الحسن په هماغه لومړی مقام، په دویم مقام بن سټوکس نبی دریم مقام ته تللی، امام وسیم 4م مقام او راشد ورپسې 5م ځای لري. د راشد خان د شاتګ لوی لامل همدا دی چې په روان نړیوال جام کې نه د توپ اچونې او نه هم د توپ وهنې په برخه کې موثریت درلودلی. راشد د نړیوال جام په 9 لوبو کې یوازې 7 ویکټې واخیستې او 115 منډې وکړې. په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې ویکټې 2 وې، د 11 منډو په مقابل کې اخیستې دي. راشد خان له ډېره وخته خپل مقامونه ساتلي وو. همدارنګه له بیګ باش تر هندوستانه پریمیر لیګ پورې د پام وړ لوبې کړې وې، خو په نړیوال جام کې په متفاوت ډول هماغسې نه و څومره چې هیله ترې کېدله. مجیب رحمان په وروستیو لوبو کې د پام وړ توپ اچونه وکړله. د کرکټ د نړیوالې شورا د توپ اچوونکو په نوي درجه بندۍ کې 6م ځای خپل کړی دی. ملګرو، تاسو نظر څه ده؟ ولې راشد خان په شا تګ وکړه؟ علت یې څه ده؟ خپل نظر مو راسره حتما شریک کړئ.